جانان د یو ډول کیک جوړولو لپاره 3/2 پیالې د غنمو اوړه او 3/4 پیالې د جوارو اوړه او لږې اوبه کاروي. تاسو داسې نامساوات ولیکئ چې د غنمو اوړو او د جوارو اوړو ترمنځ رابطه وښیي. نو هغه 3/2 پیالې د غنمو اوړه کاروي، 3/2 خپله مساوي کېږي له 1.5 یعنې 1/2 سره که چېرې دا د مخلوط عدد په شکل ولیکو، او همدارنګه 3/4 چې دی دا له 1 څخه هم کم راځي. نو 3/2 له 3/4 څخه لوی دی، نو راځو همدا شکل نامساوات دلته ورته مونږه لیکو. مونږ وایو چې 3/2 پیالې دا لوی دی له څو څخه؟ له 3/4 پیالو څخه. پای کې راځو ځواب ګورو، وینو چې ځواب سم دی. په بحر الهند کې یوه د تر ټولو ژورو نقطو څخه ډیامنټا ټرنچ نومیږي چې -8 کیلومتره ژوروالی لري. منفي ځکه وایو چې د بحر له سطحې څخه 8 کیلومتره لاندې پرته ده. په بیرنګ سمندرګي کې تر ټولو ژور نقطه -15.9 کیلومتره ټیټه ده. تاسو داسې نامساوات ولیکئ چې د دواړو نقطو ترمنځ اړیکه وښیي او همدارنګه معلوم کړئ چې کومه نقطه ډیره ژوره ده. نو راځو دلته موږ سره د نامساواتو نښه ده، دا به موږ راواخلو، دا نښه به دلته ځای پر ځای کړو. نو دا نښه دلته شو. اوس ګورو چې کوم عدد لوی وي هغه به د دې نښې ښي لاس ته ځای پر ځای کوو. نو دلته ګورو چې -15.9 کیلومتره دا څنګه دی؟ دا لوی دی، یا به داسې وایو چې دا لږ منفي دی نظر دغه -8 کیلومترونو ته. نو دا به راواخلو د دې نښې دې خواته به یې کېږدو. نو دا دلته راغی او اوس راځو دا پوره کوو، لیکو چې -15.9 کیلومتره دا لوی دی له څو څخه؟ -8 کیلومترو څخه. دا به راواخلو او دلته به یې ځای پر ځای کړو. دا هم دلته راغی، نو موږ لرو چې -15.9 کیلومتره دا لوی دی له -8 کیلومترو څخه. او اوس که موږ معلومول غواړو چې کومه نقطه ډیره ژوره ده، نو هماغه نقطه به ډیره ژوره وي کوم چې ډیره منفي وي، ځکه چې دا موږ ته ښیي چې دا د بحر له سطحې څخه څومره ښکته پرته ده. نو -8 کیلومتره د ډیامنټینا ټرنچ نومیږي دا نقطه ده. دغه زموږ ځواب دی، دا موږ ورته په نښه کړو. پای کې راځو خپل ځواب ګورو، وینو چې همدا ځواب سم دی. جانان یو ډول خواړه جوړوي چې پکې 11/14 پیالې د غنمو اوړه او 3/8 پیالې د وربشو اوړه او لږې اوبه ګډوي. تاسو داسې نامساوات ولیکئ چې د غنمو اوړو او وربشو اوړو ترمنځ اړیکه وښیي. نو اصل کې مونږه 11/14 کسر د 3/8 کسر سره څنګه کوو؟ پرتله کوو. نو که څه هم دې پرتله پیل کې لږ څه ستونزمن ښکاري ځکه مخرجونه یو شی نه دي، خو مونږ کولی شو چې دغه 3/8 کسر د 14 د کسر په شکل ولیکو. نو که چېرې مونږ دا صورت او مخرج دواړه په 2 کې ضرب کړو، 3/8 نه به څه جوړ شي؟ 6/14 به جوړ شي. اوس چې دواړه مخرجونه سره مساوي دي 6/14 او 11/14 کې ګورو چې کم یو صورت لوی دی؟ 11 صورت لوی راځي. نو ځکه وایو چې 11/14 کسر چې دی دا لوی دی د څه شي نه؟ دا لوی دی د 3/8 کسر نه. پای کې راځو ځواب ګورو، وینو چې همدا ځواب سم دی.